د بریالیو خلکو د ځانګړنو څخه یوه ځانګړنه هغه مطالعه ده. خو پوښتنه دا ده چې کوم ډول مطالعه باید موږ وکړو، ځکه چې ډېر خلک د مطالعې کولو په چل نه پوهېږي. ځکه کله چې هغوی مطالعې ته کښېني نو کله چې یو صفحه ووایي نو هغوی نه وروسته کتاب بند کړي پرېږدي. که ورڅخه پوښتنه وکړو چې ولې نور مطالعه مو ونه کړل یا کتاب مو بند کړ، نو د هغوی ځواب به دا وي چې زما په سر بوج راځي. نن په هغه څو تګلارو باندې خبرې کوو چې د هغه تګلارو په عملي کولو سره مونږ کولی شو یو متمرکز مطالعه ولرو. کله چې امتحانونه وي نو موږ د ډېر پریشر او د فشار لاندې یو، یعنی په هغه وخت کې هم زموږ سره دا سودا وي چې دا امتحان دی او دا به څنګه کېږي، مثال کوم ډول سوالونه به راځي او زه به څه کوم. یعنې زموږ ډېری وخت په دغه سوچونو کې تېرېږي او یو عملي ګام نه اخلو. نو د مطالعې لپاره باید موږ یو عملي ګام واخلو، او که دې دپاره په تمه کېږو چې مثال امتحان دی سخت دی نو په هغه هېڅ هم نه کېږي. باید موږ یو عملي ګام واخلو او خپل مطالعې ته باید ادامه ورکړو. یعنې هغه کوم فرشر چې په موږ راځي دغه فرشر په خپل ځان ومنو او مطالعې ته ادامه ورکړو. کله کله ډېری خلک موږ ته یو منفي سوچونه اچوي، د مثال په ډول چې وایي ته دا کار نشي کولی یا دا نشي کولی یا دا نشي کولی. یعنې تاسو به ډېر لیدلی وي ستاسو په شاوخوا کې داسې خلک بې شمېره پیدا کېږي چې همیشه یې منفي خبرې په خوله او همیشه موږ ته منفي خبرې کوي چې تاسو دا نشي کولی دا نشي کولی. نو دویم تګلاره دا ده چې د خلکو منفي خبرو ته به غوږ نږدئ او ځان ته به یو پازیټیو ریمایندر، یعنی همیشه به ځان ته مثبتې خبرې کوئ. د مثال په ډول کله چې موږ مطالعې ته کښېنو یعنې د خلکو خبرې باید په خپل ذهن کې راونړوو او ځان سره یو مثبت فکر ولرو. کله چې موږ مطالعې ته کښېنو باید ځان ته یو مثبت فکر ورکړو چې زه دغه مطالعه کوم، دغه مطالعه ما سره زما په ژوند کې زما په آینده راتلونکي ژوند کې ما سره مرسته کوي. دریم، کله چې موږ مطالعه کوو باید یو منظم او پاک ځای وي، ځکه چې په یو داسې ځای کې چې هلته شور وي نو موږ مطالعه نشو کولی، ځکه چې زموږ ذهن په ډېری څیزونو باندې مصروفېږي. یعنې کله د ماشومانو شور وي او یا هم کله د ګاډو شور وي. یعنې په داسې ځای کې باید موږ مطالعه ونه کړو چې هلته ډېر شور وي. په داسې ځای کې باید موږ مطالعه وکړو چې هلته یو پاک صفا او سوتره ځای وي او آرامه ځای وي. داسې ځایونه د هر چا د کورونو په شاوخوا کې پیدا کېږي. که څوک په ښار کې ژوند کوي نو هغوی ته هم دغه زمینه مساعد. د مثال په ډول یو داسې یو اتاق خو به وي، کوټه خو به وي چې هلته به د ماشومانو شور به نه وي. هلته لاړ شئ په قلاره کښېنئ، په چوکۍ باندې کښېنئ، لاندې په ځمکه کښېنئ، یو پاک صفا او منظم او داسې ځای چې هلته شور نه وي. نو په هغه ځای کې تاسو کولی شئ یو آرامه مطالعه ولرئ. څلورم، ځان ته یو وخت مشخص کړئ. زموږ په ژوند کې یو لوی ستونزه او مشکل دا دی چې موږ په خپل ژوند کې یو تقسیم اوقات نه لرو. هر کار چې په مخه راغی هماغه کوو. یعنې باید موږ په خپل ژوند کې یو تقسیم اوقات ولرو. د مطالعې لپاره، د ورزش لپاره باید موږ وخت ورکړو ځان ته. که موږ وخت لرو خو ډېری خلک ځان ته یو بهانه پیدا کوي چې زه وخت نه لرم. خو البته موږ ټولو سره 4 ساعته وخت موږ ټولو سره شته. نو باید موږ د خپل مطالعې لپاره، د خپل ورزش لپاره، د خپل چای څښلو لپاره، د خپل ډوډۍ خوړلو لپاره باید موږ وخت بیل کړو او وخت وټاکو. یعنې چې په کوم وخت زه باید مطالعه وکړم، په کوم وخت باید چای وڅښم او کوم وخت باید زه ورزش ته لاړ شم، کوم وخت د خپل ملګرو سره وګورم. نو باید دغه ټول وختونه موږ ته باید معلوم وي او په خپل ژوند کې یو تقسیم اوقات ولرو تر څو زموږ ژوند ښه پرمخ لاړ شي. پنځم، باید خپل بدن همیشه هایډریټ وساتو. یعنې باید په اقلا د ورځې یعنې په دغه 4 ساعتونو کې باید موږ 1 ساعت، نیم ساعت باید د خپل بدن د تغذیه کولو لپاره، د خپل بدن د ښه ساتلو لپاره باید موږ ورزش وکړو. مهمه ګټه د هغه زموږ مغزو ته ګټه ده. یعنې زموږ مغزه همیشه به فرش وي، همیشه به تازه وي، یعنې بوج به ورباندې نه وي. نو د ښه مطالعه درلودلو لپاره باید موږ دغه کار هم وکړو چې سهار مهال کېږي
مازدیګر کېږي ماښام کېږي باید موږ ځان ته یو وخت جدا کړو او په هغه وخت کې تمرین وکړو اکسرسایز وکړو تر څو زموږ مغزه آرام وي او تازه وي او په هغه تازه مغزو بیا موږ ښه مطالعه کولی شو. شپږم خپل ځان سره مینه وکړئ. یعنی ځینې خلک کله مطالعه کوي یا په یو څه کې درس وایي یو ځل ناکام شي نو د خپل ځان څخه زړه تور شي چې والله زه خو نشم کولی زه ډېر کمزور یم زه ډېر نالایقه یم. یعنی دغه خبرې باید موږ خپل ځان ته ونه کړو او همیشه خپل ځان سره باید مینه وکړو تر څو په ژوند کې مخته لاړ شو. یعنی کله چې موږ خپل ځان سره مینه کوو نو په خپل ژوند کې کله چې موږ کوم غلطیانې کوو نو د هغه غلطیانو څخه باید موږ زړه تورې نه شو. د هغه غلطیانو څخه باید موږ زده کړه وکړو. کله چې موږ د خپلو غلطیانو څخه زده کړه کوو نو په آینده کې موږ بیا غلطي نه کوو. کله چې موږ غلطي ونه کړه نو بیا په خپل ژوند کې ښه پرمغزو او کامیابي هم زموږ په برخه کېږي. نو دغه شپږ لارې چارې مې تاسو سره شریکې کړې چې تاسو سره مرسته کوي یو ښه مطالعه ولرئ. یعنی کله چې مطالعه کوئ باید دغه شپږو لارو چارو څخه ګټه واخلئ تر څو فکر او ذهن مو بل خواته لاړ نه شي او تاسو سره مرسته وکړي چې یو ښه مطالعه وکولی شئ.